بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زموږ د نننۍ لوست دویم پړاو دی چې د شپږم ټولګي ریاضي مضمون دی. زموږ لومړی لوست به یو ځل په لنډه تکرار کړو. زموږ لومړنی لوست څه شی و ګرانو زده کوونکو؟ څوک یې ویلی شي؟ آفرین، ډېر ښه. زموږ لومړنی لوست و رومي ارقام. نو تاسو ښه پوه شوئ چې رومي ارقام کوم ډول ارقامونه دي او په څو قوانینو یې دي او څنګه لیکل کیږي. ډېر ښه. اوس د خپل د نوي درس په لور راځو. زموږ لومړنی فصل د ریاضي مضمون په لومړنیو ضربي عواملو باندې د اعدادو تجزیه ده. انشاءالله چې تاسو ټول ګرانو زده کوونکو په ډېره ښه توګه پوهیږئ چې د اعدادو تجزیه څنګه کیږي. تر دې دمخه چې موږ د خپل اصل مقالې ته راشو یا اصل عنوان ته راشو، زه د تاسو نه څو پوښتنې لرم. د هغو یو رقمي عددونو نومونه واخلئ چې د هغو یویز رقم جفت وي. آیا تاسو یې کولی شئ؟ ډېر ښه. آفرین، حتما تاسو ویلي دي 12 شپږ 18 24. د دې اول رقم یا یویز رقم یې څه شی دی؟ یو جفت عدد دی. ډېر ښه، ماشاءالله. دویم سوال د ما دی د هغو عددونو نومونه واخلئ چې د هغو یویز رقم 0 وي. آیا څوک یې کولی شي؟ ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو، هغه عددونه چې د هغو یویز رقم 0 وي کوم عدد دي؟ 10 100 زر 10,000 او داسې نور. په لومړۍ برخه کې د وړتیاوې مونږ کوم عنوان دی؟ پر دوو د تقسیم قابلیتونه. مونږ یې اوس ولو چې پر دوو د تقسیم قابلیتونه یعنی څه؟ هر عدد چې د مرتبو د یویز رقم 0 یا جفت وي پر دوو باندې پوره د ویش قابلیت لري. بیا هم یو ځل د ما سره لولئ، ټول یو ځای لولو. هر عدد چې د مرتبو د یویز رقم 0 یا جفت وي پر دوو باندې پوره د ویش قابلیت لري. لکه 2. 2 څه رقم یو عدد دی ګرانو زده کوونکو؟ آفرین، 2 یو جفت عدد دی. موږ وویل چې یویز رقم 0 یا جفت وي. 4 یو رقمي عدد دی او یو جفت عدد دی. ډېر ښه. 6 هم یو رقمي عدد او جفت دی. 8 څو رقمي عدد دی ګرانو زده کوونکو؟ ډېر ښه. 8 یو رقمي عدد دی او جفت دی. 10 څو رقمي عدد دی ګرانو زده کوونکو؟ 10 2 رقمي عدد دی. ولې؟ د 2 رقمونه جوړ شوی. کوم ارقام دي؟ 0 او 1. خو یویز رقم یې کوم عدد دی دلته؟ یویز رقم یې 0 دی. نو موږ ویلی شو چې 10 پر 2 باندې پوره د ویش قابلیت لري. او همداسې 14 یو 2 رقمي عدد دی. 6 او 1 چې یویز رقم یې یو جفت دی نو پر 2 باندې پوره قابلیت لري. 20 رقمي عدد دی. ډېر ښه. 2 رقمي عدد دی. آیا دا پر 2 باندې د ویش قابلیت لري؟ آفرین، هو بالکل لري. ولې؟ ځکه چې اول رقم یې جفت دی، 0 دی. ډېر ښه. نو هغه عدد چې د هغه د مرتبو د یویزو په رقم کې پورته رقمونه یا 0 لیکل شوي وي هغه عددونه پر 2 د قابلیت تقسیم لري. ډېر ښه، ماشاءالله. یعنی پر 2 باندې څه شي دي؟ پر 2 باندې پوره ویشل کیږي. نو ویلی شو چې اوس راځو د خپل بحثو غټ اعدادو ته، کوم چې د 2 رقمونو نه ډېر وي یعنی 3 رقمه وي. د هغې د اعدادو مرتبې تر 2 ډېر وي. آفرین. اوس به د خپل بعضې اعدادو ته راشو. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو دلته وینئ ما سره څو اعداد دي. ښه، کوم اعداد دي؟ څوک یې لوستلی شي؟ آیا د تاسو نه څوک شته چې دا ولولي؟ آفرین، ډېر ښه. د ما لومړنی عدد کوم عدد دی؟ 156. 156 څو رقمي عدد دی؟
ډېر ښه. 3 رقمي عدد دی. د دې ارقام کوم یو دي؟ یویز یې 6 دي، لسیز یې 5 دي او سلیز یې 1 دی. ډېر ښه. خو موږ ویلي وو چې د قابلیت تقسیم پر دوو کې که چېرته لومړنی عدد جفت یا صفر وي نو موږ ویلی شو چې ټول عدد په دوو باندې د پوره ویش لري. ډېر ښه. خو اوس ګورو چې د دې آیا لومړنی عدد جفت دی؟ 6 دی. آیا 6 یو جفت عدد دی؟ ډېر ښه. هو بالکل 6 یو جفت عدد دی. نو موږ ویلی شو چې 150 پر دوو باندې پوره د ویش قابلیت لري. د موږ دویم رقم ته راځو. د موږ دویم عدد کوم عدد دی؟ تاسو یې لوستلی شئ؟ آفرین. راځئ چې یو ځای ولولو. د موږ دویم عدد څو رقمي عدد دی؟ 4 رقمي عدد دی. 1920. ډېر ښه. یویز یې کوم عدد دی؟ یویز رقم یې 0 دی. لسیز یې 2 دی. سلیز یې 9 او زریز یې 1 عدد دی. نو موږ وایو چې موږ دې لپاره چې پوه شو آیا د موږ دا 4 رقمي عدد پر دوو باندې پوره د ویش قابلیت لري او که نه. راځئ چې دواړه سره یو ځای وګورو چې د موږ یویز رقم کوم عدد دی؟ د موږ یویز رقم 0 دی. ډېر ښه. موږ ویلي وو چې د موږ یویز که چېرته جفت یا صفر وي نو پوره عدد پر دوو باندې د ویش قابلیت لري. آفرین. ډېر ښه. اوس راځئ چې ټول سره د موږ دریم رقم وګورو. د موږ دریم رقم هم څو رقمي عدد دی ګرانو زده کوونکو؟ 3 رقمي عدد دی. بالکل. د موږ یویز کوم دی؟ 0. لسیز مو 4 دی او سلیز مو 7 دی. ډېر ښه. څوک ماته ویلی شي چې د موږ دا عدد پر دوو باندې پوره د ویش قابلیت لري او که نه یې لري؟ لري. بالکل. ولې؟ ځکه چې د دې یویز 0 دی. نو امید چې تاسو پوه شوئ اوس چې پر دوو باندې تقسیم قابلیت هغه دی. راځئ چې بیا یو ځل سره تکرار کړو او ووایو چې پر دوو باندې د قابلیت تقسیم کوم دی عدد دی؟ هغه عدد چې د مرتبو د یویز رقم 0 یا جفت وي. نو تاسو د دې لپاره مثالونه وویل او موږ ټولو یو ځای سره مثالونه کار وکړل. اوس راشئ د تاسو د کتاب لاندې برخې ته چې په دې کې ډېر مثالونه دلته کار کړي دي تاسو ته. دا مثالونه تاسو ته دا ښایي چې موږ هر هغه عدد چې د هغې یویز یا جفت وي او یا هم 0 وي نو موږ ویلی شو چې دا ټول عدد پر دوو باندې پوره د ویش قابلیت لري. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو. انشاءالله چې زده کړي مې وي او د خپلو همزولو او ملګرو ته یې هم وښایئ چې د دوو د تقسیم قابلیت یعنې څه. اوس راځو د خپل دویمې برخې ته. په دویمې برخه کې موږ ته ویل شوي چې پر دریو د تقسیم قابلیتونه. تر دې دمخه چې موږ د خپل دویمه برخه شروع کړو راځئ چې بیا هم یو لنډ تکرار وکړو. موږ وویل چې پر دوو باندې د قابلیت تقسیم هغه عدد چې یویز یې یا 0 وي او یا هم جفت عدد وي نو هغه پر دوو باندې پوره د ویش قابلیت لري. ډېر ښه. آفرین. اوس راځو د خپل نوې برخې ته. په دې برخه کې موږ ته ویل شوي چې پر 3 د تقسیم قابلیتونه انشاءالله چې ټولې سره یو ځای لولو. هر عدد چې د رقمونو مجموعه یې یعنی موږ د هغې ارقام سره جمع کړو مجموعه یو ځای کړو پر 3 پورې پوره تقسیم شي خپل عدد هم پر 3 پوره تقسیم یا ویشل کیږي. یعنی د مثال په توګه 15. څنګه 15؟ موږ وویل چې قابلیت د تقسیم پر 3 پورې هغه عدد چې مجموعه یې یعنی حاصل جمع یې چې کله یې یو ځای کړو که چیرې د موږ حاصل پر 3 پوره د ویش قابلیت درلوده نو هغه ټول عدد هم پر 3 باندې پوره قابلیت د تقسیم لري. سمه ده؟ ډېر ښه ګرانو زده کوونکو. راشئ د موږ لومړني مثال ته. د موږ لومړنی مثال چې کوم عدد دی؟ 15. آفرین. 15 یو څو رقمي عدد دی؟ 2 رقمي عدد دی.
یویزې کوم عدد دی؟ 15. لسیزې کوم عدد دی؟ 1. ډېر ښه. خو موږ یې اوس نشو ویلی چې آیا 15 په هغه باندې په 3 باندې پوره د قابلیت ویش لري یا نه لري. راځئ چې وګورو. نظر په قانون موږ وویل که چېرته د دوی مجموعه یعنې هر عدد به د هغه د څنګ عدد سره جمع کوو حاصل به یې لاسته راوړو. اوس موږ وویل چې دوه رقمي عدد دی. یو عدد دی 1 او بل دی 15. موږ وویل چې حاصل جمع یې مخکې لاسته راوړو. نو 1 جمع پر 15 سره کوم عدد لاسته راځي؟ 6. ډېر ښه. موږ چې 1 د 15 سره جمع کړو نو جواب یې کوم یو دی؟ 6 یې ځواب دی. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو. اوس موږ وایو چې آیا دغه 6 پر 3 باندې پوره قابلیت د تقسیم لري؟ آیا پر 3 باندې پوره د ویش قابلیت لري؟ ډېر ښه وو. بالکل لري. ولې یې لري؟ ځکه چې اوس 6 پر 3 باندې پوره ویشل کیږي. څنګه؟ یعنې که چېرته موږ 6 قلمه ولرو نو دا 6 قلمه 2 ملګري د خپل په منځ کې څنګه تقسیموي؟ لکه چې هر ملګري ته 3 قلمه ورسیږي. نو دلته موږ ویلی شو چې خپله 15 پر 3 باندې پوره د قابلیت تقسیم لري یا د پوره د قابلیت ویش لري. ګرانو زده کوونکو بیا هم راځو یو ځل بیا هم تکراروو. موږ وویل چې پر 3 د تقسیم قابلیتونه هغه رقمونو مجموعه چې پر 3 پوره تقسیم شي خپل عدد هم تقسیمیږي. موږ د مثال په توګه 15 نظر ته راوړل. 15 پر 3 د تقسیم قابلیت لري. ولې؟ ځکه چې 15 عدد د رقمونو مجموعه عبارت ده له 1 جمع 15 مساوي کوم عدد دی؟ 6. ډېر ښه. دا چې 6 پر 3 پوره ویشل کیږي نو 15 هم پر 3 پوره ویشل کیږي. دا خو د موږ دوه رقمي عدد. اوس راځئ چې وګورو چې ولې موږ د خپل عدد چې کوم عدد چې د 2 نه ډېر رقمونه ولري آیا بیا هم موږ پوهېدلی شو چې پر 3 باندې پوره قابلیت د تقسیم لري؟ ډېر ښه. آفرین. راځئ چې دواړه یې سره وګورو. د موږ دوهم مثال دلته دی 351. 351 درې رقمي عدد دی. یویزې 1 لسیزې 15 او سلیزې 3 دي. موږ ویلي وو که چېرته مجموعه د دې اعدادو پر 3 باندې پوره د ویش قابلیت ولري نو خپل عدد هم پر 3 باندې پوره د ویش قابلیت لري. لکه په مثال کې وینو چې 3 جمع 15 جمع 1 حاصل یې کوم عدد دی؟ ځواب کې موږ ته لاسته راځي 9. 9 هغه عدد دی چې پر 3 پوره د ویش قابلیت لري. ګرانو زده کوونکو هیله ده چې تاسو د نننۍ لوست ډېر ښه توګه باندې زده کړی وي او د خپل د همزولو سره یې حتما تکرار کړئ. اوس موږ بعضې فعالیتونه لرو. د فعالیتونو دپاره یې موږ ته ویل شوي چې موږ د تاسو د کتاب په دې برخه کې موږ 3 اعداد لرو. په 3 اعدادو کې موږ ته ویلي چې لومړۍ برخه کې تاسو دا وګورئ چې آیا دغه اعداد پر 2 باندې د ویش قابلیت لري او یې که نه لري. او په دویمه برخه کې موږ ته ویلي دي چې دغه اعداد پر 3 باندې پوره د ویش قابلیت لري او که یې نه لري. لومړی موږ راځو دا اعداد وینو او مقایسه کوو چې چیرې دا اعداد د موږ 2 ته پوره د ویش قابلیت لري. نو د خپل لومړنی عدد کوم عدد دی؟ 12342. موږ وویل چې د دې یویز عدد یو جفت عدد دی. نو موږ ویلی شو چې دا پر 2 باندې پوره قابلیت د تقسیم لري. دویم عدد د موږ بیا هم موږ یویز ګورو چې یویز د موږ یو جفت عدد دی او ویلی شو چې د موږ 514 چې یو 3 رقمي عدد دی او د یویز جفت عدد دی نو پر 2 پوره قابل د تقسیم دی. دریم عدد د موږ 224 دی. په 224 کې تاسو ګرانو زده کوونکو ما ته ووایئ چې آیا یویز یو جفت عدد دی؟ بالکل دی. نو موږ ویلی شو چې 224 په 2 باندې پوره د ویش قابلیت لري. ډېر ښه. که موږ دغه 224 پر 2 باندې وویشو نو د موږ ویش به پوره وي. اوس راځو دویمې برخې ته د خپل د فعالیت. د موږ دویمه برخه د فعالیت وه چې آیا دغه اعداد چې موږ د صفحې پر مخې باندې لرو دغه اعداد 3 ته د ویش قابلیت لري او که نه لري.
موږ وویل د دې دپاره چې موږ پوه شو چې اعداد د ویش قابلیت پر 3 ولري نو موږ د هغې مجموعه ټولوو. لکه که زه چېرته 12342 عدد په نظر کې ونیسم نو زه وایم چې 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 جمع 2. ډېر ښه. اوس یې موږ دا ټولوو. 1 جمع 2 3. د دې حاصل یې د بل عدد سره جمعو. د هغې حاصل د بل عدد سره جمعو. 1 جمع 2 3. بلکل. 3 جمع 3 شپږ. شپږ جمع 4 شپږ جمع 4 لس. لس جمع 2 12. نو زموږ جواب څه شی دی دلته؟ 12. اوس موږ وایو چې دغه 12 پر 3 باندې پوره د ویش قابلیت لري. نو دغه 12342 عدد هم پر 3 باندې پوره د ویش قابلیت لري. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو دا 2 نور مثالونه هم په خپله کتابچو کې کار کړئ او ځان پرې پوه کړئ چې آیا دا 2 نور فعالیتونه د مونږه پر 3 پوره د ویش قابلیت لري او که نه. د تاسو د نننۍ لوست په پای کې د تاسو کورنۍ دنده چې هر زده کوونکی باید د خپل په کور کې د خپل په کتابچو کې د 4 عدد چې پر 2 او 3 پوره د تقسیم وړ وي په خپل کتابچو کې ولیکئ او انشاءالله چې تاسو د نننۍ لوست په ښه توګه باندې زده کړی وي او وکولای شئ چې د خپل کورنۍ چاپیریال او ملګرو سره یې همچنان شریکه کړئ. تاسو د اوسېدلو نه تر اوس مهال پورې ډیره مننه. تر بیا لوست پورې مو په پاک خدای سپارم. الله حافظ او ښه وخت.